السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د واتساپ په سټیټس باندې تر 10 سکنډه غټه ویډیو ودروئ. خو دوستانو ګوره دا خو تاسو ته ټولو ته معلومه ده چې د واتساپ په سټیټس باندې تاسو صرف او صرف 10 سکنډه ویډیو درولی شئ، تر 10 سکنډه غټه ویډیو نشئ درولی. خو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته یو سټینګ دروښیم چې د هغه سټینګ په ذریعه سره به تاسو وکولی شئ چې د واتساپ په سټیټس باندې تر 10 سکنډه غټه ویډیو ودروئ. هغه که هر څونه غټه وي، که 1 منټ وي، که 15 منټه وي، که 10 منټه وي، یعنې بیا به تاسې وکولی شئ چې د واتساپ په سټیټس باندې تر 10 سکنډه غټه ویډیو ودروئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ګورو دوستانو، زه ځم خپل واتساپ خلاصوم او د واتساپ په سټیټس باندې یوه ویډیو لګوم. زه راغلم سټیټس ته، په مای سټیټس مې کلیک وکړئ او دلته زه دغه ویډیو په دروم. دغه ویډیو تقریبا 15 منټه ده. ګورو ما په دې ویډیو باندې کلیک وکړئ. اوس ګوره وایي ویډیو سینډ ټو مای سټیټس ویل بي ټریم ټو د فرست 30 سکنډ. ګوره دلته وایي دا ویډیو چې ده دا به صرف او صرف 10 سکنډه پاتې شي، نوره ټوله ویډیو به ختمه شي. ګوره که تاسو دا سینډ کړئ نو هغه صرف کوم 10 سکنډه چې تاسو دلته وروښیاست هغه به پاتې شي، دا نوره به ختمه شي، له سټیټس څخه به ختمه شي. نو زه ورته زه دا ټوله ویډیو په دروم. نو اوس راځو زه تاسو ته طریقه درښیم چې تاسو به ټوله ویډیو څنګه په د واتساپ په سټیټس باندې دروئ. نو دې لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم ده واتسیګا. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډینګ ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه خلاص کړئ. کله چې تاسو اول دغه خلاص کړئ نو دغه شکل دا رقم راځي، ناټ ناو بټن ده، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګوره تاسو اډیو هم په درولی شئ په سټیټس باندې، ویډیو هم په درولی شئ. نو زه راځم ویډیو په دروم، په ویډیو باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ویډیو باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو ته ویډیوګانې راوړي. نو زه دغه ویډیو په دروم. دغه ویډیو تقریبا تر 15 منټه هم غټه ده. نو زه دغه ټوله ویډیو په دروم. په هغه ویډیو باندې به سمپل تاسو ډبل کلیک وکړئ. نو ګوره دلته دا ویډیو تاسو کتلی 15 منټه او 8 سکنډه ده. دغه ټوله ویډیو زه په دروم. ګوره په هغه ویډیو چې کله هم تاسو کلیک وکړئ وارې زه پلی کوم هم. نو اوس لاندې ګوره دلته بیا له موږ سره لاندې یو بټن راځي شیر ټو واتساپ. په دغه شیر ټو واتساپ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په شیر ټو واتساپ باندې کلیک وکړئ نو دغه رقم سمپل به اوس تاسو ته واتساپ خلاص شي. نو ګوره تاسو کتلی شئ چې لوډینګ روان سو. نو دا ویډیو لږ غټه ده، په دې وجې لږ لوډینګ کوي. نو سمپله ګوره دلته مای سټیټس راغلی، په دې مای سټیټس باندې به تاسو کلیک وکړئ، په سینډ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سینډ بټن باندې کلیک وکړئ نو دغه به هغه 15 منټه ویډیو ټوټل اټومیټیک ټریم وي کې. ګوره تاسو کتلی شئ چې هغه ویډیو ټوټل دلته راوستله. نو د ټوټل ویډیو ګوره اوس سمپل په دې سینډ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ نو هغه ټوټل 15 منټه ویډیو به په سټیټس باندې اپلوډ شي. په سینډ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ، بیا په سینډ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. نو ګوره تاسو کتلی شئ دلته له موږ سره اپلوډینګ شروع سو. اوس به دغه ټوټل ویډیو چې ده دا به موږ د واتساپ په سټیټس باندې ودرېږي. ګوره تاسو کتلی شئ چې سینډینګ روان سو. نو د دغه اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره په واتساپ باندې هر څونه غټه ویډیو درولی شي، تر 10 سکنډ هم غټه ویډیو درولی شي. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډینګ مې د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دی، له هغه څخه تاسو په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. که چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.